د اکا سره په وطا کې یو څه کار کولو وروسته کور ته ولاړم، ځان مې وسا کړ او ماپښین خواته زما دوه خواږه ملګري د کیله عبدالله څخه مسعود او لقمان رالو او موږ درې سره د کوټې و خواته روان سولو. حاجي سمیع الله دلته په کوټې ښار کې خپل یو افیس جوړ کړی و. هلته چې موږ ولاړو نو د ټول اول زموږ میلمستیا د شربت او لچۍ سره وکړه. حاجي په باره کې تاسو ته وایم، حاجي یو د کار سړی دی. دی دلته د علاقې د کم کانټینټ کریټرز چې دي د هغو د فیسبوک پیجونه ورمنټایز کوي، د دې سرویس و دوی ته ورکوي. چشتی نوم دې څه دی؟ عرفان الله. دا د حاجي زوی دی. سبق وایه؟ سویم کې سکول وایه که مدرسه؟ سکول مدرسه دواړه وایه. ته د مدرسې یو شی راته ووایه. پلار خو دې لا ماشاءالله ښه تیز دی. سبق یې نه دی ویلی دومره، بیا هم دا ګرده د اعلی تعلیم یافته خلکو کارونه ده سنبال کړي دي. ته یو شی راته ووایه. مدرسې د یو شی راته ووایه. الف ب یا کلمه یو شی راته ووایه. شیف راته ووایه. چیش راته ووایه.